د سنت پترزبورګ اقتصادي ناستې په اړه علمي څېړنیزه ناسته وشوه. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت د روسیې او افغانستان پر تعامل د سنت پترزبورګ اقتصادي ناستې اغیزې تر سرلیک لاندې په روسیه کې د راتلونکي اقتصادي ناستې د افغانستان او روسیې په دوه اړخیزو تعاملاتو او په سیاسي اړیکو د اقتصادي مناسباتو د اغیزو اړوند علمي بحث وشو. په دې غونډه کې لومړی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ښاغلي ولی الله شاهین د روسیې او افغانستان د اړیکو پر اهمیت مقدماتي خبرې وکړې او وروسته د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس ښاغلي شفیع اعظم د کلیدي ویناوال په توګه په یاد اقتصادي ناسته کې د اسلامي امارت د حضور پر اهمیت، د افغانستان او روسیې د ټرانزیټي اقتصادي اړیکو د ټینګښت پر اړتیا او پر سیاسي تعاملاتو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا اغیزې وسپړلې او دغه مهم اقتصادي فورم د اهدافو مخینې او اهمیت په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل دغه غونډه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو په لوړه کچه ګډون کیږي. د غونډې پرانسته د روسیې ولسمشر کوي. ښاغلي اعظم وویل د اسلامي امارت یو جګپوړي پلاوي تازه په کازان ښار کې د روسیې اسلامي نړۍ اقتصادي فورم کې هم ګډون کړی وو او اوس ټاکل شوی چې په سنت پترزبورګ اقتصادي ناسته کې د اسلامي امارت په استازیتوب د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر ګډون وکړي. په بل اړخ کې ټاکل شوی چې روانه میاشت دوحه درې غونډه هم وشي چې تر ډیره غربي نړۍ پکې رول لري او د هغې غونډې تنظیمونکي پرلپسې هڅې کوي چې د اسلامي امارت د استازو ګډون پکې تضمین کړي. د هغه په وینا دغه غونډو ته د اسلامي امارت بلنه او په کازان او سنت پترزبورګ ناسته کې په لوړه کچه ګډون د اسلامي امارت د اقتصاد محوره او متوازن بهرني سیاست ښه مظهر دی. هغه وویل اسلامي امارت ته داسې مهال دغه غونډو کې د ګډون بلنه ورکول کیږي چې له تور لیست څخه د اسلامي امارت په ایستلو رسمیت پیژندنې ته په مخ کې پراته خنډونه لرې کیږي. په بل اړخ کې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده او روسیه د اروپا د بازارونو په ځای مرکزي اسیا، جنوبي اسیا، افریقا او نورو سیمو ته مخ اړوي او د افغانستان موقعیت په دې برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د همدغو نوښتونو له کبله ده چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې اقتصاد د توقع خلاف مخ پر ودې روان دی. د هغه په وینا افغانستان غواړي د سیمه ییز اتصال په رامنځته شوې څپه کې کلیدي ځای ولري او د سیمې هیوادونه هم د سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان اهمیت درکوي. د کازان فورم ناستې هم د سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان لپاره خاص پیغام درلود چې پکې له افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ ملاتړ شوی او اسلامي امارت هم خپل چمتووالی ښودلی دی. همداراز د روسیې له لوري د زیربناو د خصوصي سکتور د ودې، د روسي کمپنیو د راتګ، پانګونې او د روسیې له لوري د افغانستان لپاره د ترجیحي تعرفي د معاف کولو په برخه کې د پام وړ ژمنې، ملاتړ او پرمختګونه لرو. د ښاغلي اعظم په خبر اقتصادي او سیاسي اړیکې له یو بل سره متقابل او نشلیدونکې اړیکې لري او اقتصادي ګټې او اړیکې له سیاست پرته معنا نه لري. هغه وویل له روسیې سره په اقتصادي مناسباتو کې پرمختګونه او ښکیلتیا له شک پرته په سیاسي تعاملاتو هم د پام وړ مثبت اثر لري. د یادولو وړ ده چې د غونډې نورو ګډونوالو هم د دغې اقتصادي ناستې اړوند پوښتنې او بحثونه مطرح کړل او د افغانستان او سیمې د هیوادونو پر متقابلو اړتیاوو بحثونه وکړل.